السلام علیکم ملګرو د پاکستان او د افغانستان چې کوم په 30 تاریخ باندې میچ دی ستاسو په نظر باندې دغه میچ څوک وګټي افغانستان د یو ښه کم بیک نه پس چې انګلند ته شکست ورکړو د انګلند نه ماتې وخوړله په ډېر بیکاره کارکردګۍ سره د پاکستان ټیم الریډي درې میچونه کړي دي دوی ګټلي دي یو یې بېللی دی تاسو په نظر باندې دغه میچ څوک وګټي پاکستان وګټي افغانستان وګټي خپله رایه موږ سره ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ پاکستان ټیم کې کوم تبدیلي پکار ده افغانستان ټیم کې کوم تبدیلي پکار ده چې دواړه ټیمونه خپل میچ وګټي راځو نن د آسټرالیا د پاکستان میچ طرف ته ډېر اهم میچ دی د پاکستان لپاره د آسټرالیا لپاره څومره اهمیت لري پاکستان لپاره دغه اهمیت لري چې پاکستان درې میچونه کړي دي آسټرالیا هم درې میچونه کړي دي خو پاکستان په ډېر ښه پوزیشن باندې دی دا ټیم پاکستان په 4 نمبر باندې دی آسټرالیا په 5 نمبر باندې دی آسټرالیا د ډېر ښه کم بیک نه پس تېره یو میچ وګټو په ښه رنیج سره وګټو 5 نمبر ته راغی افغانستان 9 نمبر ته لاړو او آسټرالیا درې میچونه کړي دي یو میچ یې ګټلی دی دوی بېل دي خو پاکستان دا ټیم ډېر سترانګ کاري په آسټرالیا باندې ځکه چې آسټرالیا دوه میچونه بېل یو میچ بېل دی پاکستان دوه ګټلي دي آسټرالیا یو بېل دی نن میچ د پاکستان لپاره ډېر زیات اهمیت لري ډېر زیات اهم دی چې پاکستان نن میچ وګټي نو پاکستان به یو خو دا چې 6 پوینټونه به شي بل دا چې په 4 میچونو کې 3 میچونه پاکستان وګټي یو میچ به پاکستان بېللی او که چېرته آسټرالیا دا میچ وګټو نو دوه ټیمونه به 4 میچونه شي آسټرالیا به هم 4 میچونه شي او د پاکستان هم 4 میچونه شي د ختمېدو نه پس آسټرالیا به هم 4 میچونه وکړي دوه به وګټي او دوه به وبېلي او پاکستان به هم 4 میچونه وکړي دوه به وګټي او دوه به وبېلي نو نن میچ د پاکستان لپاره ډېر زیات اهمیت لري او مغه سیم ټیم پکار دی خو امام الحق له لږ شان تیز گیم پکار دی په سرکل کې عبدالله شفیق له لږ شان ولاړه پکار ده بابر اعظم او محمد رضوان وروسته چې کوم لوبغاړي راځي سعود شکیل شو داسې افتخار ته شو شاداب خان شو دغه پلیران لږ شان لو بس کم چې 300 هدف آسټرالیا ته ورکړي پاکستان به دغه میچ په خپل نوم باندې کړي یعنې آسټرالیا هم فارم ته راغله که 300 سکور نه 200 او 200 نه کم وي نو بیا ډېر زیات مشکل لري نو نن میچ ډېر زیات اهم دی دواړو ټیمونو د پاکستان او د افغانستان چې کوم روان په 30 تاریخ باندې دغه میچ دی 9 بجې به دغه میچ شروع کېږي ستاسو په ذهن باندې دغه میچ څوک وګټي په پاکستان ټیم کې کوم تبدیلي پکار ده په افغانستان ټیم کې کومه تبدیلي پکار ده او که نه ده پکار نو دغه د نن میچ په اړه باندې تاسو سره دغه پوسټ ټیبل چې مې شریک کو د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ نور ښه وخت ولرئ د الله په امان